په پښتونخوا کې ترهګرۍ په غټو بریدونو کې تازه برید په بنو شهر کې 3 ورځې وړاندې د پوځ په څاونۍ شوی، خو د برید وروسته نن په 3مه ورځ د بنو بازار او د پوځي چاونۍ شاوخوا سیمه امنیتي عسکرو په ګیره کې اخیستې او دغه سیمه کې ټول سړکونه بند او کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلي دي. دغه پیښې پر ضد بنو سیمه کې ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې او احتجاج کوونکي وایي کله چې هم د ناامنۍ پیښه شوې زیات پکې ځایي ولس د ځاني او مالی زیان سره مخ کیږي. جمعې پورې مکمل شټر ډاون هړتال وي ان شاء الله تعالی وړي کا ستر غټ کروڑپتی دی کندور لی په خرڅوین کا ټول وي باندې ان شاء الله تعالی په جام هړتال وي مين رډي باندې ولته دا وي منډي ولته دا وي چې دې او دینه پورې هر څه خرڅ کا تشایانه ته سره معنا چې کیمیو دی کون کیمیو کاروباري خلاصي دا وي د شتګر سره ملاوي. 13 ورځ پوز ویلي چې په 15مه جولای په بنو پوځي چاونۍ د وسلوالو په برید کې 8 پوځیان او 10 ترهګر وژل شوي دي. په برید کې تر 80 زیات پاکستانی پوځیان ټپیان شوي هم دي. دغه برید ذمہواري د شمالي وزیرستان د وسلوالو شورا حافظ ګل بادر ډلې منلې او په برید کې پاکستانی پوځ ته د زیات نقصان اړولو دافع کړې، خو په آزاده کچه بیا دا دعوی نه تصدیق کیږي. ځایي مشران وایي دې بریدونو پریشان کړي او دوی د ملک نورو خلکو په څیر عادي ژوند نه کوي. د دغ روډ نه ونسا د دغ روډ نه د ټاپیکلی پر و د کورم پل پر هر شای اور دی شیشه دی کانین هر شای شټر ختم دی. دی دا میشته او شای چې د شتګار کیم پلاوی وګ کیم پلاوی دی کیم د شتګار لیدل. د بنو انتظامیه او پولیس وایي تر برید وروسته په ضلع کې حالات په کابو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره پکې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي چې په دې پیښه کې ککړ نور عناصر معلوم کړي او هغوی ته هم سزاګانې ورکړي. ځایي خلک وایي چاودنې پر مهال د عامو خلکو په لسګونو کورونه او دکانونه زیانمن شوي او د نښتې پر مهال د امنیتي عسکرو په ډزو 3 ملکي وګړي وژل شوي دي چې په بنو بازار کې مزدور خواري کش وو. د بنو تجار وایي د حالاتو له امله په سیمه کې کاروبار په ټپه ودرېدلی او د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. زیاده تر نقصانات چې کوم شو مالی لحاظ سره د بنو تجر وشلله و د چا شټرې موتشلې د چا شیشه موتشلې چا سیلینګینا موتشلله دیګنه ته حد نه زیات نقصانات ورسېدل چا په لکاوي باندې دي میز د موجوده حکومت نه د هغه خپل تجر ور دي پر د ازاله تاویغیا غوړي چې ازاله د وشي. په دې وروستي کې د پښتونخوا په جنوبي ضلعو او په ځانګړي ډول وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو لړۍ یو بیا چټک شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين او کم پرسته سیاسي مشران او د پښتنو په ولسي پاڅونونو کې وخت په وخت په پښتونخوا کې ترهګرۍ ته روانې لړۍ پړه د پاکستان او پوځ اچوي، خو پوځ بیا وخت په وخت د تورونه په سختي سره رد کړي او ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په زرګونو ځوانانو او افسرانو هم د سرونو قربانۍ ورکړي دي. عدنان بیٹنائی، ډیوا، بنو.